د پښتو ژبې او سیاست 92 کلنه پخوانۍ مجله لا هم چاپېږي. د پښتو ژبې دغه پخوانۍ مجله څه نومیږي، چا پیل کړه او څنګه تر دې مهاله راورسېده، په دې ټولو د پوهېدو لپاره د ویډیو تر پایه له موږ سره اوسئ. دغه مجله یا رساله پښتون نومیږي. له تیرو 92 کلونو راهیسې د سیاست، لوست، روغتیا او نورو حقونو لپاره د پښتنو غږ پورته کوي، چې تر دې مهاله یې 491 ګڼې په مختلفو موضوعاتو خپرې کړي دي. د کوزي پښتونخوا لیکوال او ژورنالیست ښاغلی عبدالرؤف یوسفزي د وینا په اساس په 1928 میلادي کال کې پاچا خان د ادبي او ژورنالیستیک مزاحمت ته ورپام شو او پښتون رساله یې پیل کړه. په 92 کلونو کې وخت نا وخت د انګریزانو، پاکستاني حکومت او ځینې نورو ستونزو له امله تړل شوي، خو بیرته یې خپرونې پیل کړي دي. د معلوماتو په اساس د پښتون رسالې په تړاو له باچا خان سره په 1915 میلادي کال کې فکر پیدا شو. د 1920 میلادي کال په وروستیو کې یې د جواز چارې بشپړې شوې او په 1928 میلادي کال کې په لومړۍ ګڼه د عثمانزو له لوړ بابا څخه خپره کړه، چې د ساده نثر، سیاسي او اصلاحي شعرونو او اصلاحي ډرامو لرونکې وه. همداراز د نجونو لوست ته یې هم لومړیتوب ورکړی و. همدا لامل و چې په دې رساله کې د لومړي ځل لپاره میرمنو ته د نظم د سیالۍ زمینه برابره کړې شوې وه، ځکه چې باچا خان دې خبرې دردولو چې پښتون قوم دومره لوی، خرچمار او لاس خلاصې قوم دی، خو په خپله ژبه کې نه کوم اخبار لري او نه کومه رساله. حال دا چې په نړۍ کې هیڅ قوم له خپلې ژبې پرته پرمختګ نشي کولی، علوم او فنون پکې نشي پیدا کېدی تر څو چې په خپله ژبه کې څه ونه لري. د پښتون رساله به د چاپ څخه وروسته افغانستان ته هم لیږدول کېده، چې د پښتو ژبې سره یې د افغانانو مینه نوره هم زیاته کړه. همدا لامل و چې د غازي امان الله خان په حکم په افغانستان کې هم د پښتنو غږ په نوم رساله چاپ کېدل پیل شول، خو د انګریزانو لاسوهنې، چل، فریب او د بچه سقاو یا حبیب الله کلکاني بغاوت او حکومت نیول د پښتنو غږ مجلې چاپ کېدل له منځه یوړل. د پښتون رسالې چلوونکي ښاغلي حیات الله روغاني د وینا په اساس دا د پښتنو ژبې تر ټولو لومړۍ مجله ده چې د نشر له اړخه یې په 3 دورو ویشو. لومړۍ دوره له 1923 میلادي کال څخه تر 1940 میلادي کال پورې، دوهمه دوره له 1909 میلادي کال څخه تر 1999 میلادي کال پورې، دریمه دوره له 2006 میلادي کال څخه تر دې مهاله پورې. د لومړي چاپ پر مهال د پښتون مجلې چلوونکي باچا خان او مرستیال یې خادم محمد اکبر و. لومړۍ ګڼه یې د 1928 میلادي کال مۍ میاشت کې خپره شوه، چې لږه برخه یې د ډیورنډ کرښې نه د پخوا سیاسي او ټولنیز حالاتو باندې وه او زیاته برخه یې د غازي امان الله خان په اړه او ملاتړ کې وه. د پښتون رسالې دویم پړاو د 1909 میلادي کال څخه تر 1999 میلادي کال فروری میاشت پورې وه، چې چلوونکی عبدالولي خان او مرستیال یې سید مهدي شاه باچا و. ښاغلی لطیف فهمي او ښاغلی مرتضی شاهین یې هم د بورډ غړي وو. د پښتون رسالې دریم دور د 2006 میلادي کال جنوري میاشت څخه پیل کیږي، چې هغه وخت چلوونکي رحمت شاه سایل او مرستیالان یې امجد شهزاد او مشتاق مجروح وو. د 2018 میلادي کال اګست څخه تر 2020 میلادي کال جون میاشت پورې چلوونکي حیات روغاني او مرستیال یې فیصل فاران وو. نایله صافی او سجاد ژوندون یې د بورډ غړي وو. د 2020 میلادي کال د جون میاشت څخه وروسته د پښتون مجلې د چلوونکي دنده ساجد ټکر ته سپارل شوې ده. لنډه دا چې د پښتون مجله د افغان جغرافیایي، سیاست، ادب، ټولنیز ژوند، کلتور او روانو چارو یو پلیټ فارم دی او خپله دنده یې د ملي فرض په توګه تر دې ځایه را رسولې ده. د پښتون مجلې د کارکوونکو د معلوماتو په اساس دا مجله په میاشتني ډول چاپېږي، چې له 1928 میلادي کال څخه تر 1948 میلادي کال پورې 220، له 1909 څخه تر 1999 میلادي کال پورې 80 او له 2006 څخه تر دې مهاله 115 ګڼې چاپ شوي دي، چې ټول ټال 491 ګڼې کیږي.
په پای کې د لر او بر پښتون قوم څخه دا هیله لرو چې د خپل پخواني او زرین اثر د پرمختګ او ژوندي ساتلو لپاره سره یو موټی او یو غږ شي ترڅو خپل نوم او تاریخ یو ځل بیا د سیالانو سره سیال وګرځوي. د پښتون قوم د ویښتیا، پرمختیا او د خپل تاریخ او آثارو د ژغورنې د لیوالتیا په هیله. په آخر کې ګرانو کتونکو یقینا چې ویډیو به مو خوښه شوې وي نو د ویډیو لایک کول او شریکول مه هیروئ. همداراز هغه ملګري چې تر دې مهاله یې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هم د ټلۍ په نښان کلیک وکړئ ترڅو زموږ د نوې ویډیوګانو نوټیفیکیشن پر وخت ترلاسه کړئ. تر بیا دمه او په پاک الله سپارم. د الله په امان. چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څوک غواړو